بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو ابراهیم روغانی یم. امید لرم د خپل رب نه چې روغ جوړ خوشحاله به د صحت جامع موفتن وي. کتونکو د سره په پروګرام کې ناست په پښتون په قام مین په شعر مین په ټپه مین په ولس مین افسر الملک افغان صاحب د ټول نمک ورته خطوت هر کله نړۍ مننه مو کوم چې زموږ خپل پروګرام جوګه وګڼل بیا مال په دغه مسول په ټایم کې وخت راکو مننه مو کوم. خوشاله اوسئ روغانی صاحب، تاسو مننه کوم، تاسو د پوره ټیم مننه کوم. او حقیقت دا چې موږ په یو بل غونډه کې ودلته خو خدای ته راټینګ کړو او زه غواړم چې پښتنو ته خپل پیغام چې د څه ځای نه کېږي هغه ورسوو. ډېره مینه او احترام. افغان صاحب دا راته ووایه مونږ ګورو ټپه د پښتو ټکی دی او بیا په پښتنو کې چې دغه کومه د ټپې کومه غږ دی دا په بله ژبه کې به زه ویم چې نشته دی. تاسو د پښتو دغه ټپه په دې معاشره کې عامه کړه، د دې په شا باندې څه وجوهات؟ یوازینۍ وجه دا ده چې دا ټپه زمونږ لرغونې ده، ریښتونی کلتور دی، ښکلا ده، جمالیات دي، اخلاقیات دي او په دې کې زمونږ د ټولنې هر احساس راغونډ دی. نو بیا تا سره یو خپل څیز دی لکه څنګه چې د یو چا پلاري موري تروري مامای نیکۍ دا به ته اون کې دنیا ته به یې ښې. دقسې دا زه ډېر په دعوې سره وایم چې دا ټپه زمونږ ده، دا ایجاد زمونږ د مېرمنو دی. په تناره به ناستې وې، ډوډۍ به یې ټپولې، ټپې به کېدې. نو څنګه به یو انسان د خپل مور د ژبې د یو کلتور سره د یو توکي سره زیاتی کوي، هغه به نه خپلی نه به یې مخکې بوځي. اګر چې موږ د علم د فکر نه ډېر لرې تنبېدلي وروستو خلک وو زیاتره پښتانه، نو موږ ته ډم کمزورې خبرې سپکې ناکارې کنځلې، خو موږ د دې ټپې په اهمیت پوهیو. ځکه دا ویو چې زمونږ د ټولنې د امن تر ټولو ښکلی غږ د ټپې په شکل کې دنیا ته رسولی کېږي او زما ملالې پې د لوی میون غذا ګټلې. زاهده ته د یا قربان د زوره څه خبرې. افغان صاحب دا راته هم ووایې د پښتو موږ ووایو پښتو معاشره چې کومه ده په هغې کې ډېرې پابندۍ هم وي. که نن سبا موږ ګورو د یو زنانه نوم که هغه موږ پیغمبر علیه السلام یاد کړو یا صحابه یاد کړو د هغوی د بیبیانو نوم اخیستی کېږي، خو موږ وګورو په پښتو معاشره کې د خپلو بیبیانو نومونه یا د مور پلار دغه نومونه نشو اخیستی. ولې په دغې کې د اسلام د سایډه پابندي ده که د پښتو وجه څه کېدی شي؟ که موږ وګورو دغه هم تاسو د خپلې په هر ځای کې موږ ګورو د خپلې بیبي نوم تاسو په هر ځای کې سره د خپلې بچی وایي، وجه څه ده؟ زما قام که په قامونو کې غمی دی خو د علم پکې لږ شانې کمی دی. دا نه په پښتو کې دی او نه په اسلام کې دی چې ته به د یو انسان نوم نالې. زه خلکو ته واضح وایم ښځه بیزه ده، سقۍ ده، کټۍ ده، غوا ده، میخه ده، میز دی، جګ دی، چې ته د دې نوم نشي اخیستی. یاره ښځه خو مور ده، ښځه خو ښځه ده، ښځه خو خور ده، ښځه خو لور ده. زه کله کله په سوچ کې شمه چې دا جزان هغه وایي چې دا خلک دومره د نفرت په ګناه مه ګرموه. دیو ته ګناه نشته، صابره وروره نه دي خبر، دیو د ژوند د تګلارې نه خبر نه دي. هر هغه پښتون چې هغه په رښتیا معنو کې د علم د سوچ د فکر د اسمان په معراج دی، هغه دی کې هېڅ خبره هم نه کوي. ته لوی لوی دانشورانو سره کښېنه، د ښځې نوم ومخلي، د خور ومخلي، د مور ومخلي او زه یې ومخلمه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه لویه هستي څوک کېدی شي؟ دغسې د باچا خان نه په دې وروستی سپل کې لویه هستي څوک کېدی شي؟ چې دا خلک یې نو په دې باندې اوس موږ بحث کوو نه چې څوک یې نالې، موږ ورته بس دا ستا خپله مسله ده. موږ به د عقل په بنیاد د ژوند فیصلې کوو او مخکې به ځو. افغان صاحب د قامي جرګې آغاز تاسو کېښو، دلته کې دغه ستړې مو وکړه، بیا په دغه جرګه کې تاسو نویو ډېرو خلکو ویل چې افغان صاحب نشته دی. څه وجه وه تاسو د څه مجبورۍ نه بهر لاړئ؟ که نه ستاسو خپله ذاتي څه کار و؟ دغه جرګه کې تاسو نوی او ډېر د پښتون ډېر قام تاسو میس کولی، وجه څه وه؟ څنګه چې تا ووې په دې وطن باندې چې هره جرګه کېږي هغه زه خپله ګڼم، هره غونډه چې کېږي هغه زه خپله ګڼم او هر ځای کې خپل اواز بدرګه کوم. زه په هغه خلکو کې وم چې د ټولو ناول ما د دې دپاره کمپین کړی او اواز مې په د پښتنو یوه ښېګړه روانه وه. بیا په 9 تاریخ باندې زما د چین ویزه ایکسپایر کېده او ما دا د مخکې نه کړې وه او زما هلته 3-4 میټینګز وو. چونکې ما سوچ وکړو چې زما کار په قامي جرګه کې څه کېدی شي، اواز پورته کول، د میډیا د لارې خبره کول. نو کمپین ما د جرګې نه مخکې هم کړی دی، د جرګې په دوران کې مې هم کړی او د هغې نه پس مې هم کړی دی. زه په هغه جذباتي 3 ورځنو خلکو کې نه یم چې یوازې 3 ورځو جذباتو کې شي او بیا ورو کې پته یې نه لګي، د لندن او د امریکې او د روس نه کنځل کوي. موږ په دې خاوره پرون هم ولاړو، نن هم ولاړو، سبا به هم ولاړو، هر چاته په یو مثبت انداز باندې خپل غږ دا نن چې تا کومه غونډه ولیده تا کاته ما پکې څه خبره کوله، پرون ما څه خبره کړې ده، سبا به څه خبره کوم. نو زه بیا هم دا وایم چې زه د دې وطن هغه بچی یم. ګوره لازمي نه ده چې په هره جرګه کې د موږ ټولو کېدای شي بعضې کې ته نه یې، بعضې کې زه نه یم، بعضې کې منظور پښتین نه یې، بعضې کې ایمل ولی نه یې، خو د دې وطن د امن په غږ کې دې زموږ ټول غږ شریک. هغه ځای کې ګیله پکار وه چې زه یا خلاف یا مې نه منلې. اوس دا خو زموږ مجبورۍ دي، موږ به ټول عمر هم بس دقته ناستو چې وروره جرګه کله ده چې موږ چېرته بهر موږ خو روزګار کوو، کار کوو، معاش دی، بچي دی، منډه وهو. موږ به دا پېژنو چې د چا څه کار دی
او هغه کار کوي که نه کوي. اوس زه د هغه خلکو نه هم ګیله من یم چا چې سره په دې اړو خبره نه ده کړې، که زمونږ انفلوئنسرز دي که سیاسي مشران دي، دغه اوس د ګیلې ځای دی. زما دا ګیله خو زه ډېره بېمانې ګڼم. ما خپل کار ته وګوره، هغه ځای کې مې د دې ځای نه ښه کار کړی دی. زما د میډیا کار دی، هغه زه کوم. زه څه فوجي خو نه یم یا څه پولیس خو نه یم چې ډز به کوم او یا پهلوان یم چې دلته مې ودرې او کنټینر به اوچتوم. زما چې کوم کار دی زه د هر ځای نه کوم. افغان صاحب په اخره کې ټایم ډېر نه اخلم، ځکه چې زه به هم دیر ته ځم، ډېره لاره راته پرته ده. خو په اخره کې که یو ټپه یا غزل، ځکه چې زه هم د لټریچر سټوډنټ یم، بیا د دانش صاحب سټوډنټ یم او بیا په شعر او شاعرۍ مین یم. نو ډېره رایسته کوه په مم ناوخته دی ملګري، د ډېر انتظار کوي چې که ما چېرته په لاسو کې ستار اغوستی دی، الله رانه د خپلې برخې کار اغوستی دی. او پردۍ جامې ګنډل زما د 2 روپو دښمني، ما ټول عمر د مور مشین له تار اغوستی دی. او د مصر په بازار کې په ښایست باندې بولي وه، ما نوم پکې د خپل افغان په جار اغوستی دی.